پاکستان باندې د ایران حمله د پاکستان حکومت او په تیره بیا د پاکستان پوځ د پړانګ او پاڼ ترمنځ راګیر کړی دی. که چیرې پاکستان غچ واخلي، د دې حملې ته متقابل جواب ووایي، پاکستان په یو ستر جنگ اخته کیږي. او که چیرې پاکستان خاموشه پاتې سي، د پاکستان حیثیت ته تاوان رسوي، د پوځ حیثیت کمزوره کوي او د پاکستان نظامیان رشخندوي. لہذا پاکستان په ډیر سخت موقف کې راګیر شوی دی. او د بلې خوا پاکستان په خپل دننه هم د امنیتي، اقتصادي او سیاسي بحرانونو په غیږه کې راګیر دی. او دا پاکستان ته د دې مجال نه ورکوي چې په خارج کې کوم عملیات وکړي. بل خوا د ایران دغه څرګند برید پر پاکستان باندې دا هم وښوده چې د پاکستان پوځ یوازې پر افغانستان باندې پهلوان دی. یوازې کولای شي چې په افغانستان کې وایي چې موږ عملیات کوو او هر ځای به خپل مخالفین په نښه کوو، مګر کله چې د پاکستان پوځ د یو بل مقتدر هیواد سره مخامخ سي لکه ایران، هلته کورنش کوي، هلته شاور راوړي، هلته ځان تیر باسي او هلته یوازې ډیپلوماټیک دغه کوي، اعتراض کوي. لہذا زه فکر کوم په دې راتلونکو څو ورځو کې به د پاکستان او د ایران وضع نور هم بحراني سي. او زه فکر کوم چې په دې لانجه کې به د امریکې دخالت هم موجود وي. شاید امریکا هم وغواړي چې په سیمه کې لا تشنج ډیر کې څو د اسرائیلو له جنایاتو څخه د خلکو پام بل طرف ته واوړي.